اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. تقریبا چې د ډېرې مودې نه دا خبره کېږي چې دا اخته تورول په کار دي کو نه دي. زیات تر خلکو به دا وي هلکه اخته مه توروئ دا ګناه ده، او تقریبا چې اوسه پورې ډېر خلک دا خبرې کوي چې اخته تورول ګناه ده. نو په دې باره کې مفتي صاحب خبره کړې ده او هغه دلایل هم ورکړي دي. خیر تاسو دا ویډیو وګورئ، نو د هغې نه بعد به پې بیا خبره کوو. پهله دا ویډیو وګورئ چې مفتي صاحب څه وایي. سوال دا دی چې ویښتو ته وسمه او رنګ لګول جایز دي او که نه. مسند احمد کې روایت دی دریم جلد صفحه نمبر 1000 کې چې وخذب ابو بکر رضی الله تعالی عنه بالحناء والکتم. ابو بکر صدیق به لګولو نکریزې هم او کتم هم. د نسائی شریف پنځم جلد نسائی شریف سنن الکبرا د نسائی والا جلد 5 صفحه نمبر 139 کې د ابو هريره نه روایت ده. ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي ان احسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. بهترین شی چې تاسو په د خپل ویښتو سپینواله ختموي شي هغه یو نکریزي دي او یو کتم ده. مسند احمد په دریم جلد کې صفحه نمبر 108 کې روایت ده. سمعت انس یو تابعی وی چې ما د انس رضی الله تعالی عنہ نو واوریدل چې دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لس کاله خادم پاتې شوی چې هغه وی ابو بکر کان یخزب بالحناء والکتم چې ابو بکر با کله نکریزی لګولې او کتم به ور سره لګولو. ابو داود طیالسی اتم جلد صفحه نمبر 276 کې روایت ده چې ابو بکر رضی الله تعالی عنہ با کتم لګولو. محمد ابن علی انه را الحسن ابن علی مخصوبا بالسواد على فرس. محمد بن علی وی چې ما په خپل حسن رضی الله تعالی عنہ په اسپور ولیدو چې تک تور وسمای لګولې وا. دا کتم دې چې که کتم سپین وی او سپین رنگ ثابت ده، که کتم شین وی او شین رنگ ثابت ده، که کتم خړ وی خړ رنگ ثابت ده، که کتم تور وی تور رنگ ثابت ده. امام نووي رحمت الله علیه شرح د مسلم کې لیکلی د دې حدیث دلان دي چې کوم احادیثو کې د وسمې ذکر راغلی دی. دا نووي علی مسلم علی حاشیه ارشاد الساری جلد 9 صفحه نمبر 191 کې امام نووي وی الکتم هو نبات یصبغ به الشعر. وی چې دا کتم یو بوټی دی چې دا لګولې کیږي ویښتو ته یکسر بیاضه و حمرته، دا لري کوي سپینواله او سورواله علت تهمت توروالی طرف ته. ویښتو کې چې کوم زیړ ویښته وي سورواله راغلی وي او یا سپینواله وي دا مایل کی دا سپینواله او سورواله مات کی او توروالی طرف ته راولي. ابن منظور چې دا د لغت ډیر لوی کتاب د لسان العرب 12 جلد صفحه نمبر 508 کې هغه وایي الکتم یخلط مع الوسمه للخضاب الاسود وابو بکر یختزب بالکتم. وایي چې کتم یو داسې بوټی دی چې دا ګډولی شي وسمې سره او په دې باندې ویښته لړلی شي او ویښته ور سره توریږي. سعود او ابو بکر یختزب بالکتم، ابو بکر به دقه تور رنګ ورکولو خپلو ویښتو ته. معلم بطرس یو عالم تیر شوی دی هغه وایي چې کتم یو بوټی دی غریز بوټی دی چې دا کله وسولوي لنګری کې نو دا تور رنګ پیدا کوي. محیط المحیط جلد 2 صفحه نمبر 793. امام قسطلانی رحمت الله علیه وایي فتح الباری کی دا قول نکر دے پا جلد 7 صفحہ نمبر 76 قسطلانی وی القتم الوسمت یمیل الى السواد. ختم یوادا سے وسمه دا چی توروالی طرف تمایل دا، لہذا وسمه لگول، تور رنگ لگول، خڑ رنگ لگول، نسواری رنگ لگول، سور رنگ لگول دا نکروزو دا ټول جایز. دا اس دا سے غټه خبره نه ده، دا خوشی خبری دی چی خلقو تی ایشو جوړ کړي او که یو سړی نه توري سپینې پرېږدي ډېره ښه خبره. ناظرین تاسو دا خبره د مفتي صاحب واورېدي او هغه ټولې خبرې په دلیل باندې تاسو ته وکړلې. د دې باره کې یو دوه حدیثونه هم زه پیش کوم، نو دا حدیث دی دا تاسو په سکرین باندې وګورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ابو ذر رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی هغه فرمایل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي د ټولو نه ښه شیز چا چې سپین ویښته بدل کړل په نکریزو باندې او په کتم یعنې په وسمه باندې. او دا بل حدیث پیش کوم دا تاسو وګورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. انس رضی الله تعالی عنہ ویلي حسین رضی الله تعالی عنہ
د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په شکل باندې هغه په وسمه باندې اخته تور کړي وو. خو چونکې تاسو د مفتی صاحب خبره مو اورېده او دا دوه حدیثونه ما تاسو ته وړاندې کړل، اوس تاسو فیصله وکړئ چې اخته تورول ګناه ده که نه ده، آیا دا جایز دی که نه دی. منم چې سپین اختو کې ثواب ډیر دی، که یو سړی ګیره توری نو بېشک تورولی شي د دې حدیثونو مطابق باندې. نو حدیثونه خو دا ثابتېږي چې په دې باندې هېڅ قسمه ګناه نشته. نو موږ له پکار دا دی چې هر یو حدیث دلیل سره پیش کوو. که سبا یو سړی هغه تلاش کوي نو کتی شي، نو پهله دا پکار دی چې یاره دا شی جایز دی یا ناجیزه دی، بیا د هغې باره کې خبرې کول پکار دي. نو اکثر تاسو وینئ چې یو کس په بل طریقې وي یاره دا خو د غټه ګناه وکړه، د ځان نه خبرو باندې ډېر غټه ګناه میلاویږي. هره خبره چې واورئ د هغې تحقیق کوئ، پس د هغې نه بیا یو سړي ته وایئ چې یاره دا کار ناجیزه دی یا جایز دی. نو د الله نه به غواړئ چې موږ د الله تعالی په صحیح لار باندې روان کړي. ناظرین انشاءالله تعالی بیا به نیکسټ ویډیو کې راځو، د هغې پورې اجازت غواړم. الله هم خوشحاله آباد لره. السلام علیکم.